پر نصاب باندې زیاته توجه سوې ده چې زموږ نصاب پخوا کې توجه نه وه ورته سوې. د مثال په توګه زموږ تخنیکي او مسلکي زده کړې دي، هلته به داسې رشتو باندې درسونه ورکېدل چې هغه رشتې اوس هېڅ ضرورت به نه وو، نه د چا ضرورت یې دوا کول، نه ورته ولس ضرورت درلودل. د مثال په توګه هغه پخواني موټران چې هغه که اوس نو په یو موزیم کې پیدا سي، د هغه موټرانو د تعلیم او د هغوی د زده کړې تعلیم به شاګردانو ته ورکېدل. د رهبري په مشوره او هدایت او د ملګرو د استادانو خصوص د مسؤلو کسانو په زیار او محنت باندې تجدید نظر پر نصاب باندې وسو. زیاتې هغه رشتې را مخته سوي چې په اوس وخت کې ورته ولس ضرورت لري او هغه په فعالیت باندې شروع سولې، جوړې سولې او ځینې په جوړښت باندې لګیا دي چې هغه نصابونه جوړیږي او ملت ته ورکول کیږي تر څو شاګردان زده کړه ځینې وکړي او د ملت ضرورت ورباندې دفع کړي. د هغه له جملې څخه نوې زراعتي رشتې. زراعتي رشتې تاسو ته معلومې دي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی. دلته که زراعت ته توجه وکول سي د دغه ولس درد ورباندې دوا کیږي. زموږ استاد چې الله جل وعلا شان ډېرې اوبه راکړي دي، ټولې د باندې وځي، د دې ولس په درد باندې نه دي. دا اوبه رامهار سي او دلته له دې څخه د زراعت په بخش کې استفاده وکول سي. دوهم چې زیات اوس ورته ضرورت دی د سنسي او فعلسي رشته ده چې اوس په دنیا کې تخنیک ټول د دغه رشتې په واسطه سره دا پر مخ باندې ځي او څه کارونه چې کېږي هغه د دغه رشتې په واسطه باندې. نو دغه رشته باندې الحمدلله تقریبا زیاته برخه یې کار سوی او لږ څه تقریبا 80% پر دې باندې کار سوی. په تعلیم خاص کې چې زموږ د جامعې د انسانیت د جامعې بیا خصوص د مسلمانانو په مابین کې هغه معیوب انسانان چې هغه ړانده او کاڼه او معیوب دي، د رهبري په امر او د ملګرو په همکاري سره د دغه دپاره چې دا معیوب قشر دی دا د جامعې د اوږو بار نشي، د کور د اوږو بار نشي او دا خودکفا جوړ شي. نو دې دپاره د لاسي صنایعو رشتې هم ایجاد شوې. د دې د معنویاتو رغولو په خاطر باندې او د خپل اسلامي مسؤلیت د دفع کولو په خاطر باندې د فقه او عقایدو رشته هم ورته موجوده سوه. د دې دپاره قرآن کریم لکه مخکې چې یادونه وسوه په بریل خط باندې په ډېر اعیا معیار باندې دا هم ترتیب سو الحمدلله. هغه د حفظ د قرآن کریم دپاره دا رشته هم ورته ایجاد سوله. بل زموږ د لاسته راوړنو څخه د نوښت مرکز دی. نو د دې له جملې څخه نن چې موږ ته مطلوب دی او مقصود دی ستاسو سره شریک کوو مخترعین وله. دا مخترعین په تېر وخت کې ډېر سرګردانه ګرځېدل. کله چې دغه مرکز ایجاد سو د افغانستان له ګوټ ګوټه څخه موږ هم راټول کړه. ځینې خلک چې خپله خبر سو هغه هم راته راله. تر 1.5 سل زیات داسې مخترعین دي چې هغه موږ تر اوسه له ځان سره ثبت کړي. د دې دپاره طرز او طریقه زموږ داسې ده چې دا کله راسي یو مخترع د تحقیق یو ریاست ورته لرو، هلته د ده د هغه اختراع موافق، د ده دغه نوښت موافق هلته مسلکي کسان ناست چې هغوی ته یې معرفي کوو. هغه بیا امتحان ځینې اخلي. له امتحانه وروسته که د ده دغه شی داسې وو چې هغه هم اقتصادي وو هم دې ولس ته په درد باندې خوړل، نو بیا یې خپل مرکز ته معرفي کوو، نوښت مرکز ته. هغه ته د ده پروژې اوس ډېر داسې پروژې د مثال په توګه د چشکشي ماشین دی، دا یو افغاني محصل ځوان زموږ د ادارې دی، دا یې جوړ کړی چې بهترین ښه کار ورکولی شي. داسې برقي موټرسایکل دی، دا جوړ شوی دی په افغانستان کې د اول پلا دپاره. لنډ وخت کې موږ انشاءالله پروګرام لرو د الله په نصرت باندې چې دغه پروګرام ته به تاسې راغواړو. برقي موټرسایکل د لې جوړ شوی، داسې برقي موټر دی ورسره جوړ شوی دی. د هغه پروژه هم په تکمیلېدو باندې ده چې نور تکمیل شي انشاءالله تاسو به له نږدې بیا مشاهده کوئ. داسې ورسره د نوي قسم ډیزاین په کم مصرف باندې کلبي ماشین دی او داسې د شمسیانو چې 90% شمسي اتوماتیک نر ته واړوي دا ماشین دی. داسې ما درته وویل چې تر 1.5 سل پروژې چې فلحال اوس موږ سره شریکې شوي دي او دغه ځینو باندې کار تر ډېره حده تکمیل شوی او نور داسې نمبروار راځي. دغه کې موږ ګورو هغه پروژه چې ولس ته فلحال ورته ډېر ضرورت دی، په ملک کې ورته ضرورت ډېر وي، نو هغه رامخته کوو، هغه جوړوو. بیا چې مو هغه تکمیل کړله هغه بیا
دغه پروژې چې تکمیل شوې دا که د نظام ضرورت و نظام ته دا خلک معرفي کوو او لکه د برق په باره کې زموږ سره ځینې مخترعین سره د برق ډېرې اختراعات کړي دي نو هغه د برق وزارت ته ورکوو د زراعت په باره کې زراعت وزارت ته ورکوو د معدن په باره کې معدن وزارت ته ورکوو مخترعین د معدن کې ښه انکشافات لري ښه اختراعګانې کړي موږ داسې یو طرحه د دوی دپاره درې نیمې میاشتې د ملګرو په همکاري باندې کار باندې وکوئ چې د مجاهدینو دپاره چې نوي ادارات ته راغلي دي هغوی دپاره مو د اداره و منجمنټ او د انګلیسي د کمپیوټر د زده کړې د خطاطي و املا دپاره په یو اداره کې چې چیز ته ضرورت شته دغه نصاب مکمل جوړ کړئ توحید مو کوي دا مو رئیس الوزرا صاحب دوی ته پیشنهاد کوي د هغوی منظوري را خلاصه اوس په لنډ وخت کې به انشاءالله په 40 ولایته کې دا موږ شروع کوو ورته وایي به دا درسونو په نتیجه کې به هغه کسان چې اسناد نه لري دا هم په اصولي توګه ترتیب کړی البته وضاحت یې زیات وخت نیسي نو دا هم په اصولي د دې په نتیجه کې به له امتحان وروسته چې په اول سر کې امتحان اخیسته کیږي په اخر کې امتحان اخیسته کیږي چا چې 12 اسناد او چا ته 14 اسناد به په اصولي توګه دوی ته ورکول کیږي انشاءالله زموږ مرور مشترک لکه مخکې چې یادونه وسوله په دې کې موږ ډېر څه راوړل استه په خپلو ټولو ادارو خبر سو ډېرې خیالي ادارې ولې چې په تېر وختونو کې به کلونو معاشات اجرا سوي وله دا به تاسې ډېرې لیدلي نو هغوی دپاره به پرسونل و خیالي د هغوی دپاره به معاشات وه معاشات به اخیستل خو هلته به وجود شي نه درلودل نو دا مرور مشترک چې زموږ وسو هغه خیالي ادارې ټولې کشف کړلې هغه یې پیدا کړلې موږ هغه څوک چې د دې وي چې لغوه سي هغه دې لغوه سولې څوک چې بل ځای خدمتي کېدو هغه هم بل ځای خدمتي کړله کومې ادارې چې غیر فعاله ویلې ضرورت ورته ملت یې غوښتنه کول هغه هم ورته فعاله کړې کومې داسې ډېرې ادارې ولې چې هغه ارتقا ته ضرورت درلود هغه ته مو ارتقا ورکړله مثلا ځینې ولسوالۍ به ولې په هغې کې به 10-15 لیسې د معارف هم ولې زموږ به هم هلته یو 2 لیسې ولې هلته به نه د پوهنتون دپاره ترتیب و او نه به د انسټیټوټ دپاره ترتیب و موږ دغه لیسې ته بنابر ضرورت ارتقا ورکړو انسټیټوټ ته بل چې پخوا کې سوی و سني محدودیت و د لیسې په دور کې د 22 کلو څخه لوړ انسان نسوی کولی چې د لیسې په دور کې تعلیم وکړي اسلامي امارت په راتګ سره او زموږ د ادارې د فعالیتونو له جملې څخه په تېر کال کې یو دا و چې سني محدودیت نور ختم سو کولی شي چې سړی لکه پیغمبر د الله وایي تاسې ځانګو له دوره څخه تر لحده پورې تعلیم کوئ نو بنا پر دغه دا دروازه ورته خلاص شوله دا تعلیم تر هر وخت د انسان ضرورت دی د یو جامعې ضرورت دی دغه محدودیت د دوی په مخ کې ایسته سو دا نوښت سوی دی په تېر کال کې د 210 استادانو او د 990 مامورینو ارتقاء ظرفیت کورسونه دا دایر سوي دي د مرور مشترک په نتیجه کې موږ ته دا معلوم شولی چې ځینې زموږ استادان ارتقاء ظرفیت ته ضرورت درلودل او ځینې مامورینو ارتقاء ظرفیت ته ضرورت درلودل د هغوی دپاره دا کورسونه دایر شوله بل نوښت چې سوی دی ثقافت اسلامي په رشته کې چې پخوا به ثقافت اسلامي یو وارې خو دې دا رشته ډېره کمزورې په هغې کې دا شیان ځای پر ځای شوي وو چې هغه ثقافت اسلامي سره سر نه خوړي ضرورت د ثقافت اسلامي نه ورباندې رافع کېدی د ثقافت اسلامي د دې دپاره چې زموږ دغه شاګردان سبا یو داسې په دین باندې پوه باخبره انسانان سي نو د هغوی په خاطر باندې د ثقافت اسلامي رشتې د 1 ساعت څخه 3 ساعتونو ته لوړې شي په هربوي بخش کې زموږ د تیر کال خدمت 1590 کسانو ته چې مختلفې رشتې څه یادونه مخکې مو وسو د هغوی له جملې څخه چې پاته دي خیاطي په رشته کې ډېر ضرورت دی عاجل یو سړی مسلک ته رسولی سي خودکفا کولی سي او حلاله نفقه ځان ته پیدا کولی سي ترمیم د موبایل دی چې اوس د ټولو خلکو په لاس کې دی او ډېر ضرورت پیدا کېږي د موبایل و ترمیم ته دا رشتې کې مو تعلیماتو ډېرو خلکو ته ورکړي دي د کمپیوټر په زده کړې چې په اداره کې اوس ډېر ته ضرورت دی سولر په بخش کې برق کې نلدواني کې په اداره کې او نورې رشتې مخکې یادونه وسوله د تېر کال د 1401 زموږ د معلوماتو پر بنا باندې 1300 شاګردان د ادارې چې د هغوی دپاره ځینې اسناد ته راغلي ځینې نتایجو ته راغلي ځینې معلومات څخه د بعضې اسنادو غوښتنه کړې ده او یا په شخصي روابطو باندې معلومات سوي دي نو 1300 فارغ شاګردان هغوی ته کار زمین د کار برابر سوي ده او په کار باندې مصروف سوي دي چې نظام ته او ولس ته او خپل کور ته اوس نفع رسېږي او
بل دغو څخه له زیاتو وزارتونو سره زموږ په تیر کال کې مجلسونه سوي دي چې زموږ داسې یو اداره ده چې زموږ اداره اصلي کې هغه څه چې د ولس ضرورت دی او د نظام ضرورت دی دا اداره به هغه سنجوي پر هغه باندې به تحقیق کوي بیا به دغسې د ولس د ضرورت موافق به رشتې ایجادوي او مسلکي خلک به روزي تر څو چې د ولس عاجل هغه خپل ضرورت یې رافاسي او خلکو ته کار پیدا شي. په تیر کال کې د 1115 استادانو ارزیابي سوې ده چې دا یو ډېر اساسي په تعلیمي ادارو کې تاسو ته معلوم دی اساسي شی هلته شاګرد دی دوهم استاد دی دریم نصاب دی. نو د استادانو ارزیابي کول دا یو مهم شی دی چې مستقیما پر شاګرد او وروسته د ټول ولس پر خدماتو باندې مستقیم تاثیر لري. بل زموږ د ترانه ویونکو او شاعرانو لپاره یو استودیو به جوړه سوه او د متحدو او مسلکي ژورنالیستان واقعات ډېر غټ خدمت کوي او ژورنالیستان هر چیرې چې دي د هغه هېواد منافع په نظر کې نیسي. زموږ ژورنالیستان وروڼه هم ډېرو الحمدلله دا خدمت کړی څه نه څه چې په دې بخش کې خدمت کې ذوق کړی هغوی ته د الله توفیق ورکړي چې دې ته متوجه شي چې خپل هېواد او خپل ولس تخریب نه کړي بلکې د دې لپاره کوشش وکړي چې هغه خپل مسؤلیت چې د ته ورلغاړې سوی هغه په صحیح توګه ادا کړي. نو دا یو مهم مسؤلیت و په دې بخش کې هم خپل رشته درلودله. د دې دپاره متحد او مسلکي ژورنالیستانو په روزنه کې الحمدلله کار روان دی. د شاګردانو د ښه اصلاح په خاطر باندې ښې طرحې مو ترتیب کړي دي چې هغه ښه اصلاح سي هغه د اسلامي کلچر سره او د اسلامي اصولو سره او د اسلامي غوښتنو سره د نبوي طریقې سره د افغاني انانیت سره موافق وروزل شي د هغوی جامع شي. په دې برخه کې الحمدلله تر ډېره حده پورې ډېر کار کړی.